نو دا به ناشنا وخی چې په موږ ټولو باندې به راځي واشرقت الارض بنور ربها کله چې دا ځمکه رڼا شي په نور د الله سره به وضع الکتاب او عملنامې به راښکاره شي موږ چې څه کړي دا ټول ریکارډ به الله موږ ته راښکاره کړي پیغمبران به راوستی شي ګواهان به راشي څوک به اخوا دېخوا نشي کولی ګواهان الله په خپله ګواه دی بیا ملائک پیغمبران دا ټول په تا باندې ګواهي کوي او دا قرآن حدیث کې راځي چې قرآن یا ستا دپاره ګواه دی یا په تا ګواهي کوونکی دی دا ځمکه به هم خبرې کوي او د دې هر څه نه بعد چې کله الله سبحانه وتعالی مهر ووایي که نه د دې انسان په خوله باندې نو د ده دا سترګې د ده دا غوږونه د ده دا خپې د ده دا لاسونه دا ټول به خبرې کوي نو که ته دا وایې چې د خلاصي یو لار به ومومم نو د خلاصي لار ګوره د قیامت په ورځ صرف یوه ده او هغه دا چې دنیا کې د الله راضي کړی بس بله یوه لار نشته او اوس که ته دې دنیا کې ډېر ځان پټ را پټ کړي د مخلوق نه خو د الله نه خو نشي پټېدی ووضع الکتاب که ته ډېره د موبایل نه هسټري ډیلیټ کړي او چې چاته پته ونه لګي چې ما په موبایل کې څه کتلي دي که ته ډېر بهر خلکو ته ځان صوفي او مولوي صاحب او دیندار او هر څه ځان ښکاره کې خو رب العالمین علام الغیوب دی علیم بذات الصدور هغه په زړونو باندې پوه دی هغه د زړه د حال نه خبر دی یعلم خائنة الاعین د سترګو په خیانت باندې هم الله پوهېږي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله دا نور هر څه خو پرېږده د انسانان چې د کومې خبرې په باره کې صرف سوچ کوي دا ماته معلومه چې څه خبرې باره کې سوچ کوي نو ګوره په دې کار نه کېږي که ته ظاهري زموږ نه ځان پټ کړي یا زه تاسو نه ځان پټ کړم دا ته د زړه خبره وکړم صحیح ده زه به پوه نه شم کېدای شي ته ماته ظاهره کې دیندار ښکارې او زه تاته دیندار ښکارم خو دا ټول هر څه به د قیامت په ورځ راوځي یوم تبلی السرائر الله وایي په هغه ورځ به زه رازونه راښکاره کړم د سینو هغه څه چې دننه پراته وي دا ټول هر څه به الله راوباسي او د الله صحیح بندګي دا ده چې ته ترې په پټه کې هم یېرېږي او په ښکاره هم یېرېږي دا بندګي د الله ده عجیبه بندګي د الله دا ده چې په ښکاره کې ته یېرېږي او په پټه مه یېرېږي دا د کوم ځای دینداري ده او دا کومه تقوا ده چې ته د خلکو په مخ کې دیندار یې او چې شپه شي او یوازې شي بیا هر څه کوه دا خو ته د الله نه نه یېرېږي دا خو ته د مخلوق نه یېرېږي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم الله وی دا منافقان ذکر کړي دي وی دوی یېرېږي او شرمیږي د خلکو نه او نه شرمیږي او نه حیا کوي د هغه الله نه چې هغه همیشه د دوی سره دی نو که ته د خلکو د یېرې نه دینداري کوې او د حیا د لاسه نو دا دینداري د الله دپاره بیا نه ده دا خو ځان سره جیب کې ساته فایده دله هم نه درکوي بلکې الټه د نقصان سبب ګرځي چې کله د الله تپوس کې قیامت پورې چې بنده زما د ولې حیا نه کوله چې د مخلوق نه یې کوله نو وضع الکتاب دا به ناشنا منظري چې کله دا کتاب راوړی شي او پیغمبران راشي او ګواهان راشي نو خبره مې دې پورې کوله چې په هغه ورځ د خلاصي لار هغه صرف یوه ده چې الله دنه راځي او چې الله دنه راځي نه وي نو یوه لار هم د خلاصي نشته یوه لار هغه د خلاصي د قیامت په ورځ د بغیر د الله د رضا کولو نه هغه بله لار نشته نو دوه شپېلۍ شو او حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قیامت ته به نږدې یبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قیامت ته به نږدې داسې خلک پاتې شي چې هغوی به د څاروو او د ځناورو په شی دي نه به صحیح خبره پیژني نه به غلطه پیژني نه به روا پیژني نه به ناروا پیژني او د ناروا رد به هم نه کوي بلکې ناروا به ورته ښه ښکاري د خلکو نه به داسې څاروي او ځناور جوړ شوي او شیطان به په ځان پسې روان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی شیطان به ورته وي ته زما خبره نه منې دوی به ورته وي چې ته موږ ته څه فما تأمرنا ولې موږ څه وکړو فیأمرهم بعبادة الاوثان هغه به ورته د بوتانو د بندګۍ دعوت ورکړي نو دوی به په دغه بېدینۍ کې
او هم په دقه نافرمانیانو کې پراته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ينفخ فی الصور، نو شپېلۍ به ووهلی شي یا دې شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي. اولنی کس چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ د اواز اوري به رجل یلوط حوض ابله، چې هغه به د خپلو اوښانو دپاره د اوبو یو حوض برابرۍ لګیا به او په هغه باندې به دا اواز ولګي، نو دی به بېهوشه شي، مرګ به پرې راشي، ویصعق الناس، او بیا به یې ټولو خلکو باندې دغه بېهوشي او مرګ راشي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. او سبحان الله دا به داسې اچانک کېږي دا هر څه. الله وایي ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الله وی دوی انتظار نه کوي مګر د یوې چغې، هغه چغه به دوی داسې اچانک رانیسي که نه چې دوی به لګیا د یو بل سره به مبارزې کوي، بحثونه به کوي او دا چغه به پرې راشي. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نو دومره وخت به ورته میلاو نه شي چې وصیت وکړي، اکدم به د دې سره په دوی باندې مرګ او بېهوشي او ګبراهټ راځي، د وصیت ټیم به هم نه چې دوی څو خبرې وکړي. ولا إلى أهلهم يرجعون، نه به ورسره دومره ټیم چې دوی خپل کور ته واپس راشي. الله وی مخکې ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. او بیا به په شپېلۍ کې پوکې وکړی شي، نو دوی به د قبرونو نه ټول راپاسې خپل رب طرف ته به روان. دا آیت کوم صورت کې دی؟ سورت یاسین کې دی. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دا آیتونه مې دې دپاره وایي چې دې نه هم دا ښکاري چې شپېلۍ کې پوکې څو پیرې دی؟ 2 پیرې دی. اگر که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او بعض نور علما هغوی دا وایي چې دا 3 پیرې د شپېلۍ کې پوکې به کېږي او شپېلۍ به وهلی کېږي. نو هغوی داسې تقسیم کوي، وی اولنی پیر چې به کومه شپېلۍ وهلی کېږي هغې ته نفخة الفزع وایي، هغې سره به دا خلک ګبراو شي، او بیا به په هغې پسې دغه دویمه شپېلۍ چې هغې سره به په خلکو مرګ راځي، درېیمه په هغې سره به بیا خلک راپاسي. او دلیل هغو دا ذکر کوي ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض. الله وی کله چې شپېلۍ کې پوکې وکړی شي نو ګبراهټ به راشي په هغه چا باندې څوک چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي. خو د دې ښکلی جواب هغه دا دی چې شپېلۍ هم 2 دي، 2 پیرې والی کېږي. نو دې آیت سره به څه کوو؟ دې کې خو الله وایي چې ګبراهټ به راشي، هلته وایي بېهوشي او مرګ پرې راشي. نو جواب د دې دا دی چې دې کې څه معنی دی؟ داسې خبره خو نه ده چې نشي کېدی چې د دې اولنۍ شپېلۍ سره اول به ګبراهټ راشي، په ګبراهټ پسې به مرګ راشي. نو دا یو شپېلۍ ده چې په هغې کې ګبراهټ هم دی او په هغې کې مرګ هم دی، بېهوشي پکې هم ده، مرګ پکې هم دی. او دویمه شپېلۍ بیا د څه دپاره ده؟ د خلکو د راپاڅېدو دپاره ده بیا. نو مضبوط قول هغه هم دقه د جمهور العلماء دی او د اکثرو علماو د امت چې شپېلۍ څو پیرې والی کېږي؟ 2 پیرې دي. دې نه بعد بله مسله به ته ذکر کړو، هغه دا چې د دې 2 شپېلو په منځ کې څومره مدت دی. نو حدیث کې خو داسې راځي، امام مسلم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما بین النفقتین 40. د دې 2 شپېلو په منځ کې 40 دي. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما. أبو هريرة تخلقوا يا أبو هريرة 40 ورځې یادې؟ وی نه. وی 40 شهرا، 40 میاشتې یادې؟ وی نه. وی 40 سنه؟ هغه وی نه. صرف دومره خبره ابو هريره رضی الله عنه کړې ده چې 2 شپېلو په منځ کې 40 دي، او دا دلیل د هغوی په تقوا باندې دی چې څومره خبره ورته یاده ده دومره کوي. دا ورسره د ځان نه لګي چې ورځ دي که شپه ده که کال دی، هیر شوي تی دي یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هم دقه شان اورېدلي. دې ته وایي تقوا دا وایي. او دا بس نن سبا راپاڅېدلي په حدیثونو کې شکونه پیدا کوي، نو که دا داسې شوي او که دا داسې شوي، نو جواب یې دا دی چې دا ستا په شان دروغجن خلک نه وو،
آغا راویان د امت او آغا علماء د احادیث د امت چې هغه مشهور دي په ایمان سره، په تقوا سره، په رښتینوالي سره، هغه وایي ستا په شان دوکهباز او دروغجن نه وو. هغوی د یوې خبرې خیال کړی دی، د یوې خبرې د صحابه کرامو نه واله او بیا دې سره زه د دې مشهورو محدثینو پورې. نو که دا وایي داسې شي او که دا داسې شي، دا اوس دی د خپل ځان خبره کوي. دی په خپله کیدی شي چې په دین کې دروغ ووایي، کیدی شي په الله او د الله په پیغمبر دروغ ووایي، نو بیا د امت په دغه علماو چې هغوی د حدیثونه موږ ته رارسولي دي، د هغوی په باره کې هم دی دغه ګمان کوي کوم کار چې دی کولی شي. او الحمدلله موږ به ګوره صحیح یو، زموږ به تقواداري صحیح، خو که موږ خبره شروع کړو نو پکې زر پیرې احتیاط کوو چې یالله خیر چېرته د خولې نه هم داسې خبره ونه وځي چې هغه الله ته نسبت کو الله نه کړي، یا پیغمبر ته نسبت کو پیغمبر نه کړي، بلکې دې پورې الحمدلله احتیاط کوو چې داسې خبره ونه کړو صحابه کرامو پسې چې هغه صحابه کرامو نه کړي. بلکې موږ ته خو علماو دا تربیت را کړی دی زموږ استادانو، وی که چېرته بیان کوئ، که چېرته کتاب لیکئ او د یو عالم خبره را نقل کوئ، نو دوه خبرې به کوئ، دوه خبرو احتیاط به کوئ، کتاب لیکلو کې او په بیان کولو کې. د کم عالم خبره چې دې را نقل کړه نو وی وایه دا هغه کړې ده، چې د هغه فضیلت را ښکاره شي. د ځان نه داسې غټ ملا مه جوړوه، پردې خبرې را نقل کړې خلکو ته نوم د هغه چا نه چا چې کړي ده، نو خلک څه ګمان کوي چې دا دی لګیا دی. نو یو خو هغه سړي ته نسبت کوه چې د هغه فضیلت او علم را ښکاره شي. اوس نن سبا زموږ په دې ملکونو کې بل کار شروع شوی ده، او افسوس خبره ده چې بعض مولیان پکې واقع دي، او هغه څه کار دی لکه اوس د عربو د علماو کتاب به راوالي چې د هغې نه زموږ خلک خبر هم نه دي چې عربو کې یو داسې مشهور کتاب دی یا یو عالم دا کتاب یا غیر مشهور کتاب به راوالي. هغه به صرف څه کي پښتو ته به ترجمه کي یا اردو ته به ترجمه کي، له پاسه به نوم خپل ور واچوي فضیلة الشیخ العلامه المحدث المفسر، هغه دا کتاب لیکلی. څومره ظلم، زیاتې، خیانت، دوکه، دروغ او غلا. یو سړي په کتاب باندې ځان ستړی کړی دی، خپل علم یې لګولی دی، خپل وخت یې لګولی، ته راشې د هغه ټول کتاب راوله خپلې ژبې ته واړوه، بیا به خپل نوم واچوه. دا غلا دی د کتابونو او دا خیانت دی. نو یو خبره دا ده چې دا موږ ته خوی شوي دي، د عامو خلکو یم ګوره، د عامو علماو، پرېږده د الله خبره او د پیغمبر او د صحابه کرامو، د عامو علماو. یو چې وي د دوی خبره کوئ، د دوی څه خبره کړي نو دوی ته نسبت کوئ. دویمه احتیاط په خبرې نقل کولو کې به کوئ، داسې نه چې داسې ووایئ او په داسې طریقې بیان کړئ چې په هغه طریقې سره هغوی نه بیان کړي، نو د تاسو په هغوی باندې د هغه خبره پې ورتپئ چې هغوی نه ده کړې. دا زموږ احتیاط دی الحمدلله د عامو علماو په باره کې. نو چې زموږ د کمزورو دا احتیاطات دي د الله په توفیق سره او دومره احتیاط کوو، صحابه کرامو به څومره احتیاط کوو، تابعینو به څومره احتیاط کوو، د دین د امامانو به څومره احتیاط کوو، امام بخاري، امام مسلم، امام نسائی، ترمذي، ابن ماجه او داسې نور محدثین دوی به څومره احتیاط کوو. نو دا اوس د صحابه کرامو تقوا ده. څلوېښت ما ته پته نشته. بیا دا ووایي چې ثم ينزل الله من السماء ماء، بیا به الله د اسمان نه اوبه راووروي. د دې دوو شپېلو په دې منځ کې چې کله دا څلوېښت تېر شي نو څه به راشي؟ اوبه به د اسمان نه راشي. فینبتون کما ینبت البقل، نو دا خلک به د ځمکو نه داسې راوځي لکه څنګه چې سبزي راوځي. قال وليس من الانسان شيء الا يبلى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انسان کې چې څه دي دا خاورې کېږي، الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه. دا حدیث امام مسلم راوړی چې انسان ټول خاورې کېږي، صرف یو هډوکی دی چې هغه نه خاورې کېږي او هغې ته عجب الذنب ویلی کېږي. د ملا بلکل اخرنی حصه د دې کوناټو د هډوکي سره بلکل اخرنی، دې ته عجب الذنب په عربۍ کې ویلی کېږي. دغه هډوکی نه خاورې کېږي، دا پاتې په قبر کې.
او د دغې نه به الله دا مخلوق په دویم پیر بیا راپاسي. نو دلته دوه خبرې، یوه دا بدن چې نه استعمالی د الله دپاره نو کې پیسه. زمونږ یو ملګري وی زمونږ یو استاذ به موږ ته کله سبق وی نو وی د هغه په قارېدو کې یو ډېره ښایسته خبره به یې کوله. وی دا خبره به یې سړي ته کوله وی دا بدن دا غوښې او دا غټ پټ ځان دا تا د چینجولو د قبر له ساتلی که څه کار خو ترې والی که نه. نو یو نیم سړي دا بدن د دنیا دپاره ساتلی چې په دې به صرف مزدوریانې کوم او په دې به د دنیا عیش عشرتونه کوم او اخره کې به څه له ویسم چینجوله. اخره کې به چینجي ماړی شي او ماران او لړمانان او دا به ماړی شي. ښه نو د الله دپاره ولې نه استعمالوي؟ دا خو هسې هم خاورې کېږي. په دې کوم ښایست چې ته که چېرته دوکه شوی چې زه ښایسته یم دا ته ورشه دې قبر له او یو څو ورځې بعد ته وینې چې دې مړي سره څه حل کېږي. او که په دې چې ځوان یم او بدن مې غټ دی نو د عادیانو سمودیانو د هغوی قصې به ته اورېدلي چې هغه څنګه قومونه وو، هغه هم الله د خاورو سره خاورې کړي دي. نو دا بدن دا ګوره هسې هم خاورې کېږي، که ته یې غواړې او که ته نه غواړې دا خاورې کېږي. نو هسې چینجوله مه ساته مړه او هسې د خاورو له مه ساته، کار ترې واله. الله پرې راضي که، الله ته پرې نږدې شه. که ته پرې ځان الله ته نږدې کړي او که ته پرې ځان الله ته نه نږدې کړې، انجام ستا د بدن هغه همدقه دي چې دا به خاورې کېږي. نو چې یو بدن خاورې کېدو والا دی او بیا تا ته دا موقع نه میلوي، نو دا بدن ته د دغه خاورې کېدو نه مخکې په دنیا کې ولې نه خاورې کېد الله د بندګۍ لپاره، او ولې نه لګېد الله په بندګۍ کې. دا سیرت د مؤمنانو چې کله راولي د دې پخوانو مؤمنانو او را روانې داسې چې دوی د الله په لار کې ځان ټوکړي ټوکړي کړی دي. نو هغوی ته دا پته وه چې دا بدن موږ له هېڅ فایده نه راکوي په آخرت کې، الا دا که چېرته دا بدن موږ د الله دپاره قربان کړو بیا راله فایده راکوي. ځکه هغوی دا بدنونه د الله په رضا کې ټوکړي ټوکړي کړي دي، خاورې کړي دي. زه دا نه یادوم چې 5 وخته لمونځ به یې کوو، که ستاسو دې ته خیال تللی چې بدن یې په دې کې ستړی کړی و چې څه چل به یې کوو. 5 وخته لمونځ دا خو هغوی داسې کوو چې تپوس یې مه کوه. خاورې کول زمانه دا ویم چې د دشمن سره په مقابله کې هغوی ټوکړې ټوکړې شوي دي، ټوکړې ټوکړې شوي، چا به یې پېژندلو هم نه چې دا څوک دي. ځکه چې هغوی ته پته و چې دا بدن هله فایده راکوي په آخرت کې چې دا بدن زه د الله لپاره ولګوم. نو دا دومره غټ پټ بدنونه دي زمونږ که لږ ډېر ته د الله لپاره استعمال کړو نو څه کېږي. په مزدورو کې موږ څومره خراب کړي دا بدنونه، که نه دي خراب شوي؟ په لوبو کې دا موږ څومره خراب کړي دي، که نه دي خراب شوي دي که نه؟ او داسې پسې بیا ځه ما ته یو کس دا ووایي چې په دیندارۍ کې بدن ته څه نقصان رسېږي. وایي ښایي ما ته یو کومه ورځ ستا بدن ته نقصان رسېدلی دی، ډاکټر ویلي دي چې ته تعجب ډېر اوږده اوږده کوې، لږ کم یې کوه، د هغې د لاسه دې په هډوکو درد لګلی دی. ذهن دې ډېر زیات استعمال کړی دی په علم یادولو کې، په قرآن یادولو کې. ډاکټر درته دا ویلي چې لږ دا بوج کم که د ذهن نه. نظر دې خراب شوی دی کتابونو ته د کتو د لاسه. وښایه که نه ما ته څوک یو کس راوښایه دا بدن چې په دې کې څه نقصانونه دي دنیا د لاسه راووتو. ملاګانې به کې د خلکو ماتې شوې په کټونو کې پرېوتو. نو که چېرته موږ د دنیا دپاره چې دا جسم څومره لګوو که نه، که د دې یو معمولي برخه هم راواغسته الله دپاره مو ولګوله نو ډېره لویه فایده به موږ ته میلاو شي. والله داسې کارونه کوي دا بعض خلک چې زه ورته حیران شم چې دا دوی کوي څنګه. سهار په توره تیاره لاړ شي دا سخت کارونه، په بلاکونه اوچتول، سیمټ اوچتول، دیوالونه ماتول، بلډینګونه را اچول، د اور کار به کوي سخت، هغې کې به اور استعمالیږي، د بجلۍ کار به کوي چې هغې کې د مرګ یارې، دا ټول هر څه ته دی تیاري، ځکه چې صرف د ماښام په آخره کې یا د ورځ په آخره کې دته یو څو روپۍ میلاوي. نو که دا بدن دې د الله دپاره ولګوو نو د دې ژوند په آخره کې به درته هغه څه میلاو شي چې دنیا به دې په
په هغه کې شمار شي چې ودې ګټله پکې او آخرت کې به مو وګټي داسې هم خاورې کېږي روان روان خاورو لوي ټول ها صرف پیغمبران هغه خلک دي چې الله ساتلی دي او د هغوی بدنونه په خاورو باندې څه دي حرام دي هغه نه خاورې کېږي اوس الله ته پته دی چې دا څلوېښت ورځې دي او که څلوېښت هفتې دي او که څلوېښت میاشتې دي او که څلوېښت کاله دي خو دا راته یو فایدې ذکر کړم چې د بعضو صحابه کرامو نه دا مشهوره شوې ده چې هغوی څلوېښت کاله ویلي دي لکه یو حدیث کې داسې راځي چې انس رضی الله عنه وایي د دې دغه خبره کوي د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ نو وایي چې فتمكث الخلائق موتا ما بين النفقتين 40 عاما کله چې دا اولنۍ شپېلۍ وویله چې د هغه وخت نه واله د دویمې پورې دا خلک به مړه پراته وي 40 کاله الله اعلم دا د بعضو صحابه کرامو او بعضو سلفونو نقل دي او امام دینوري رحمه الله دا روایت راوړی دی سندن صحیح دی ها بله مسله د دویمې شپېلۍ سره به الله دا خلک راپاسوي مخکې آیت تیر شو ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ینظرون دویم پیر چې کله شپېلۍ وویلی شي دا خلک به ټول راپاسي ګوري به یوم یقوم الناس لرب العالمین په هغه ورځ چې خلک به الله ته ودرېږي هغه همدغه شپېلۍ چې کله وویلی شي ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون او شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي نو دوی به ټول د قبرونو نه راپاسي د الله طرف ته به روان او دا به ناشنا حال دا معمولي خبره مه ګڼئ ګورې د قیامت ته زلزله او دا شپېلۍ کې پوکې او الله ته دا ودرېده دا ډېر ناشنا حالات دي ډېر ناشنا حالات الله وی واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب کله چې به آواز کوونکی آواز وکړي د نږدې ځای نه شپېلۍ به وویلی شي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الله وی دغه ورځ به د قبرونو نه د راوتو ورځي ناشنا منظر به چې کله خلک د قبرونو نه راوځي او ټول منډې وایي د الله طرف ته او ټول روان یې هغه طرف ته صرف انسانان نه پیریان څاروي زناور دا ټول واذا الوحوش حشرت د څاروي او زناور به هم الله د قیامت په ورځ راپاسي دا به څومره ناشنا منظر او ما او تا به هم په هغې کې منډې وو او ما او تا به هم روان یو د الله طرف ته انشاءالله نږدې درسونه کې به دا خبر راشي چې په څه طریقه به د انسانان الله ته مخامخ کېږي او څه هیئت به وي په کوم شکل کې به مخامخ کېږي نو دا مخامخ کېده الله ته او الله سبحانه وتعالی په سورة القارعه کې دا خبره ذکر کړې یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دا خلک به د پتنګانو په شان خواره وارئ داسې به دا پتنګان چې کله ته وینې که نه او ډېر شی د لیټ ته او د رڼا ته را جمع شي او داسې ګډوډ د هر څه ډک کړي دغه شان به د انسانان د قیامت پر ورځ چې کله راپاسي او الله سبحانه وتعالی ته ودرېږي نو مخکې حدیث تیر شو چې باران به راوورېږي دا باران چې کله راوورېږي نو د دې نه باران د لاسه به الله دا خلک داسې راپاسي لکه څنګه چې سبزي د ځمکې نه راوځي او مخکې حدیث دا هم تیر شو چې ټول انسانان به خاوري شوی ټول انسان به خاوري شوی سوای د یو هډوکي نه چې هغې ته عجب الذنب ویلی کېږي د یو هډوکي او پاتې شوی د دې نه به بیا د انسانان په دویم پر الله راپاسي ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه الله وی د انسان دا ګمان دی چې موږ به د هډوکي بیا راجمع نه کړو په دویم پیر بلا قادرین علی ان نسوی بنانا الله وی زه خو په دې قادر یم دا انسانان چې زه راپاسم په دویم پیر که نه د دې ګوتو د بندونه چې څنګه په دنیا کې هم دقه شمه به په آخرت کې د ګوتو د خپل وګوره دې کې دا کرښې دې کې دا بندونه
د قیامت په ورځ به هم دقه شاني په دې کې به زړه برابر پراخ نه الله وایي زه به د حدیث به دویم پیر راپاڅوم او که ته څه ګرانه ده وما ذلک علی الله بعزیز او الله ته څه ګرانه خو نه ده او بار بار درته منځ کې دا خبره کومه چې دا پکې سوچ کوه چې ته به په دې خلکو کې یې زه به پکې یمه سوچ نورو ته مه بوځئ سوچ اول ځان ته بوځه چې ته به هم په دغه خلکو کې کوم چې به د دې عجب الذنب نه الله بیا را پیدا کوي په دویم پیر نو کله چې دا بدنونه جوړ شي لکه باران وشو د هغې سره بدنونه د قبرونو نه راووتو په دې کې به لا ساه نه وي الله به صرف هغه زوړ شکل ته راولي خو ساه به پکې نه وي ساه به پکې بیا اچولی کېږي کله چې اسرافیل علیه السلام د دویمه شپېلۍ ووایي چې کله د دویمه شپېلۍ وواله بس دا خلک به ټول را ژوندي شي الله وایي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت الله وی الله غزات ته چې د باران نه مخکې سیلۍ راولیږي بطور د زیري خلک خوشحاله شي چې سیلۍ د نو څه به کېږي باران به راځي او دا وریځې روانې کړي دي سیلۍ دا درنې درنې وریځې چې هغه د اوبو نه ډکي سقناه لبلد میت یو مړ ښار یو وچ ښار هغې ته الله وایي زه دا وریځې ورولېږمه فأنزلنا به الماء دا هغه ځینې اوبه راشي د وریځو نه پې اوبه راورېږي فأخرجنا به من كل الثمرات او د دقې باران د لاسه الله د ځمکې نه سره وباسي قسمه قسم میوې آیت مې دې دپاره وویل الله وایي كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله وایي دقې شان به دا مړي هم د قبرونو نه راوباسي خو چې وي تاسو نصیحت والی دې خبرونه څنګه چې الله وایي د باران سره د ځمکې نه فصل میوې راووتې دقې شان به د باران سره دا انسانان په دویم پیر الله راپاسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی یو مشرک راغی ځان سره یې زوړ هډوکی راوړی په هغې داسې زور کو هغه هډوکی یې داسې ورېجېد وایي ته څه وایې چې الله به دا راپاسي دا هډوکی دا به بیا را ژوندی کېږي الله ایتونه نازل کړو وضرب لنا مثلا ونسي خلقا الله وایي موږ ته مثالونه بیان کړو وایي ځان تېر شوی دی چې دی ما څنګه پیدا کړی دی اوس وله تا سره بیا هم هډوکې شتي ته وایي د دې هډوکي نه پیدا کېږي ته څه نه پیدا شوی ته خو د هېڅ نه هم نه پیدا شوی یعنې ته څه ویې نه الله شته کړې د نشته الله شته کړې اوس خو بیا هم یو انسان خو شتي که نه یو تاریخ شتي یو تذکرې شتي یو هډوکی شتي د دې نه مخکې اولنی ژوند چې الله موږ له راکوو نه زموږ څه تاریخ و نه هم تذکره وه نه هم هډوکی و هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا د سره چا په څه کې یادولو نو هغه الله موږ پیدا کړو نو الله وایي دی ما ته مثالونه بیانوي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الله وی مثال موږ ته بیان کو هډوکي باندې زور کو دا هډوکی به څوک بیا را ژوندی کړي او دا هډوکی خو به ریزه ریزه شوی قل یحییها الذي انشأها اول مره ای پیغمبر جواب ورله ورکړه هغه رب به پیدا کوي کوم رب چې اول پیر پیدا کړی وهو بكل خلق علیم کم رب چې اول پیر د انسان پیدا کړی دی هماغه رب به په دویم پیر پیدا کړي دې کې اوس ګرانه خو نشته حالانکه زمونږ د انسانانو په قانون کې په دویم پیر یو شی جوړول د اولني نه اسان دي اگر که الله ته اسان ګران نشته الله ته ټول کارونه اسان دي نو ځکه الله وایي افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد
الله وی دوی په اول پیر مني چې ما پیدا کړي د کافران مشرکان دوی مني چې موږ الله پیدا کړي دا دویم پیر یې نه مني چې په دویم پیر به م راپاسي نو الله وی افعینا بالخلق الاول ولې په دې اول پیر پیدا کولو سره زه ستړی شوی یم هسې زه ستړی شوی خو نه یم چې منئ چې اول پیر موږ الله پیدا کړي نو چې اول پیر کوم الله پیدا کړي په دویم پیر هغه ته پیدا کول به یې څه دي افعینا بالخلق الاول ولې په دې اول پیر پیدا کولو سره الله وی زه ستړی شوی یم هسې نو دا به ناشنا منظري کله چې د انسانان راپاسي او کله چې دا مخلوق راپاسي او د الله طرف ته رواني د هغې دپاره امام بخاري جدا یو باب راوړی چې هغه روان دی باب کیف الحشر باب په بیان د دې کې چې د خلکو حشر به څنګه کېږي د الله مخې ته او پر روان درسونو کې ذکر کېږي په دې باب کې دوه حدیثونه دي دا به ووایو بیا به مخکې ځو اولنی حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه وایي چې استب رجلان رجل من المسلمین ورجل من اليهود دو کسان وران شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او یو بل ته کنځلې وکړې او بدې ردې ویلې او په دې جګړه کې ډېر مخکې لاړو یو سړی یهودي او بل مسلمان مدینه کې یهودو اوسېدو که نو یو یهودی او بل مسلمانو دواړو په جګړه کې یو بل ته ډېرې خبرې وکړې نو دی مسلمان ورته ووایي والذي اصطفى محمدا علی العالمین قسم می دی په هغه الله باندې چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم غوره کړی دی په دې ټول عالم باندې فقال اليهودي هغه یهودي ورته ووایي والذي اصطفى موسى علی العالمین زما دی په هغه الله باندې قسم چې موسی علیه السلام یې غوره کړی دی په ټول عالم باندې قال فغضب المسلم عند ذلك مسلمان ډېر غصه شو په دې خبره فلطم وجه اليهودي نو هغه یهودي له سپېړه ورکړه فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه یهودی لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم نو ټوله قصه ورته ذکر کړه چې زما او د مسلمان په منځ کې دا خبر راغلی و نو ورته ووایه وګوره دا دلیل دی په دې باندې چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر د عدل او د انصاف شخصیت و چې یهود نصارا منافقان دا ټول به د هغه خوا راتلو فیصلې که دی منلم نه چې دا پیغمبر په حق دی خو دا ورته پته و چې دا سړی رښتینی دی او دا د هغوی ضد او عناد و چې ښه ورته پته دی چې دا سړی رښتینی دی خو مني نه چې پیغمبر دی خو بیا هم خوا له راځي فیصلې راوړي او ځکه یو واقعه داسې مشهوره ده او بیانېږي چې کله د عمر بن خطاب رضی الله عنه خواله هغه یو یهودی او منافق قرآن شي نو هغه منافق هغه یهودي دی منافق ته وایي راځه فیصله به ستا په پیغمبر باندې وکړو چې تاسو یې پیغمبر ګڼئ راځه هغه ورته نه دغه پلاني کس خواله به لاړ شو منافق ورته بل یاد کړو ځکه چې منافق ته پته وه که د پیغمبر خواله لاړو نو خو حق فیصله کوي او دلته به دې مسله کې په حق د یهودي دی حالانکه منافق په ظاهره کې مسلمان دی خو خبیث دا نه غواړي چې د پیغمبر له دې فیصله ورشي او داسې دا راته ووایم ګورې داسې خلک شتي دا فایده ده کې براینام مسلمانان چې خپلې فیصلې قرآن او حدیث ته نه واپس کوي ګورې ښه مني چې قرآن او حدیث حق دي خو چې کله مسله راشي ورته وایي راځه شریعت ته خبره واپس کوو نه 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 بس کله به یو بانه جوړې کله بله ځکه چې ورته پته دی چې شریعت کې زه پړ راځم نو تا کلمه داسې ویلې ده ته به شریعت ته فیصله هله وړي چې کله ته وړي او چې کله پړې بیا به نور قانونونو پسې ګرځي بیا به نورې فیصلې کوي دا د کوم ځای ایمان دی او منافق وایي نه پلاني له ځو هغه وایي هغه له نه ځو هغه یهودي ورته وایي صحیح دی چې پیغمبر خوا له ته نه ځي بیا ځو عمر بن خطاب پسې رضی الله عنه چې هغه په تاسو کې مشهور دی چې دی ښه عدل او انصاف والا دی تاسو ته عمر فاروق وایي زه ځو هغه پسې هغه بل منافق یاد کړو نه هلته به لاړ شو هغه وایي نه عمر بن خطاب خواله بس چې کله ورلو عمر بن خطاب سره کېناستو هغه وایي څه مسله ده هغه یهودي وایي چې زموږ دا مسله ده دې ته ما وایي پیغمبر خواله ځو دی وایي نه ځو دغه پلانې یاد کړو بیا ورته ما د عمر خواله ځو وایي چې نه دا خواله نه ځو هغه پلانې یاد کړو هغه وایي صحیح زه له فیصله کوم لاړ تورې راوړه بازي کې منافق نصر و وایي دا مسلمان نه دی چې پیغمبر له مسله نه وړي د په ظاهره کې صرف موږ ته اسلام ښیي دا مسلمان نه دی د پیغمبر په مقابله کې منافقان ذکر کوي اوس دې کې د یهودي ته وګوره لاړ په چا پسې
په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، په خپلو مشرانو پسې نه دی تللی، په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لاړ. د بعضو مسلمانانو د اسلام دا تصویر غلط پیش کړی دی نن سبا. پوه نه دي د اسلام نه، پوه نه دي په قرآن او په حدیث باندې ولګي د اسلام وکالت به کوي، نو تصویر غلط پیش کړی دی. زمونږ دین خدا دی، زمونږ پیغمبر دا دی چې یهود به هم د هغه خوا له تلو فیصله به یې وله. او کله چې د هجرت قصه موږ ذکر کوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو، نو د هغه سره امانات یا امانتونه پراته وو د چا؟ د مشرکانو سره. د دې چې په منځ کې دشمني روانه ده، ګورئ ښه، 30 کاله دشمني روانه ده او سره د دشمنۍ امانتونه به چا سره ایښودي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. زه تاسو ته دا وایم چې د دې نه بر امانتداري زه تاسو ته څه بیان کوم چې د یو سړي سره د دشمني او تاسو سره بیا هم پیسې ږدي، نو دی څومره امین انسان دی، څومره امانتګر دی. یهودي خپله خبره وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغوی ته دا نصیحت وکړو، وی اولنۍ خبره دا ده چې لا تخیروني علی موسی، مسلمانانو ته دا ووایي چې تاسو ما په موسی علیه السلام مه غوره کوئ. اوس دلته زړه ته یو سوال راځي چې دا خو یقیني ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام نه څه دی؟ غوره دی که نه دی؟ دی. نو څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما د موسی علیه السلام نه مه غوره کوئ؟ د دې یو څو جوابونه. اولنی جواب یې دا دی چې لا د دغه وخته پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وحي نه وه شوي چې ته غوره یې د موسی علیه السلام نه. یو جواب یې دا دی. بل مشهور جواب یې دا دی، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجزي ده، پیغمبر چې غوره دی خو دا د هغه عجزي ده، وایي ما پې مه غوره کوئ. دریم جواب یې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې غوره کول مه کوئ چې خبره ته جنګ جګړو ته وځي. که زه د موسی علیه السلام نه غوره یم، خو صحیح دی چې غوره یم، خو داسې به تاسو نه بیانوئ دا خبره چې خبره جګړې ته وځي. د هیڅ بل حدیث کې راځي چې پیغمبران ټول څه دي؟ وروڼه دي، میندې جدا دي او پلار یې یو دی. نو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوره دی د موسی علیه السلام نه، خو د هغې دا مطلب نه دی چې موږ خبره جګړې ته وباسو او موږ خبره وهلو ټکولو ته وباسو. سبحان الله، څومره ښایسته دین دی زموږ دا زموږ پیغمبر د موسی علیه السلام ادب کوي ګوره، او د هغه احترام. چې غوره دی خو ما پې مه غوره کوئ. دا زموږ د امت مشر دی، سردار دی، امت به هم د ده په نقش قدم رواني. ځکه الحمدلله چېرته تاسو دا اورېدلي دي چې مسلمانانو ګستاخي کړې د عیسی علیه السلام؟ چېرته مسلمانانو ګستاخي کړې د موسی علیه السلام؟ چېرته مسلمانانو ګستاخي کړې د یحیی، د زکریا، د عزیر علیهم السلام؟ نه. او هغوی لګوي زموږ د پیغمبر ګستاخي کوي. وجه دا دی چې هغوی سره حق دین نشته، هلته موږ سره حق دین دی. موږ د هغه سړي ګستاخي څنګه وکړو چې پیغمبر موږ ته وایي ما پې مه غوره کوئ؟ نو موږ به څه ګستاخي وکړو؟ موږ به د هغه انسان ګستاخي څنګه وکړو د عیسی علیه السلام چې الله یې تذکره په قرآن کې کړې ده؟ موږ به د مریم علیه السلام ګستاخي څنګه کوو؟ الله په قرآن کې وایي دا پاکه زنانه وه. دا حق دین دی الحمدلله چې موږ ګوره یو پیغمبر ګستاخي هم نه کوو، نه بې ادبي کوو، بلکې د پیغمبرانو ګستاخي ته موږ د کفر په نظر ګورو. او د یو پیغمبر نه انکار د ټولو نه انکار دی. لکه اوس که چا دا ووایي چې زه موسی علیه السلام نه منم والعیاذ بالله، نو دی ټول نه مني. نو چې ټول نه مني دی څه شو؟ کافر شو. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه؟ ګوره وایي فإن الناس یصعقون یوم القیامه، کله چې د قیامت په ورځ په دې خلکو بېهوشي راشي که نه، د شپېلۍ تذکره وشو، فأکونو فی اول من یفیق، نو زه به اولنی کس یم چې په هوش کې به راځمه او د قبر نه به هم راوځي اولنی کس. فإذا موسی باطش بجانب العرش، نو چې زه وګورم موسی علیه السلام به د عرش غاړه نیولي ولاړ به وي. فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
اوس دا ما ته پته نشتی چې موسی علیه السلام باندې بیهوشي راغلې وه زمانه مخکې په هوش کې راغلی دی که نه دی په هغه کسانو کې دی چې قرآن کې الله وي چې الا من شاء الله مګر هغه څوک چې الله وغواړي نو په هغو کې یو موسی علیه السلام دی چې په ده باندې دغه بیهوشي نه ده راغلې. اوس وی دا ما ته پته نشتی. دیز کې یو اهمه خبره پیغمبر سره علم الغیب نشتی. دا پې ښکلی دلیل دی ځکه چې ما ته دا پته نشتی چې موسی علیه السلام باندې بیهوشي راغلی د زمانه مخکې په هوش کې راغلی دی که نه په ده باندې د سره بیهوشي نه ده راغلې. اوس دا وی ما ته پته نشتی. بعضو علماو دا جواب ذکر کړی دی چې په موسی علیه السلام باندې د بیهوشي ولې نه ده راغلې. یو پیره به په دنیا کې راغلی ده او یا به لکه څنګه چې پیغمبر وایي چې بیهوشي پې راغلی ده خو د پیغمبر نه مخکې په هوش کې راغلی دی نو د الله د عرش سره به ولاړي. دې کې امام بخاري دې شپېلۍ ته اشاره وکړه چې په هغې سره به خلک بېهوشه کېږي. دا دویم حدیث هم په دقه معنې سره دی. دا هم د ابوهریره رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یصعق الناس حین یصعقون. کله چې په خلکو باندې بېهوشي راشي ټول به بېهوشه شي. فأكون أول من قام نو زه به اولنی کس یم چې راپاسم. فإذا موسى آخذ بالعرش موسی علیه السلام به د عرش په خوا کې ولاړي. فما ادري اکان فی من صعق. اوس دا ما ته پته نشتي چې په ده باندې بیهوشي راغلې ده او که نه راغلې. دې باب کې هم دغه دوه حدیثونو نور د شپېلۍ مبارک ښه تفصیل تیر شوی دی چې هغه تاسو واورېدو. د هغې نه بعد امام بخاري باب راوړی دی باب یقبض الله الارض یوم القیامه. باب په بیان د دې خبره کې چې د قیامت په ورځ به الله دا ځمکه ټوله په خپل موټي کې راتاو کړي. یقبض الله الارض یوم القیامه د قیامت په ورځ به رب العالمین دا ځمکه څه کړي ټوله به په خپل موټي کې راټوله کړي. او دې خبرې ته الله اشاره په قرآن کې کړې ده. سوی رب العالمین وما قدر الله حق قدره. الله وی دې خلکو د الله داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې پکار او د الله ګیله ده د دې خپلو بندګانو نه چې دوی زما قدر پوره نه دی کړی. ګوره دومره عظیم رب دی. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. او د قیامت په ورځ به دا ځمکه ټوله د الله په یو موټي کې. والسماوات مطویات بیمینه. او د اسمانونه به ټول د خپل ښی لاس نه راتاو کړي. دا به قیامت ته نږدې کېږي او الله په هر څه باندې قادر دی. کوم رب چې دا اوس چې موږ دا دنیا نو دا تعجب کې لاړ شو د الله د عظمت راته په زړه کې زیاتېږي او د الله دې زور ته وګورو دې طاقت ته وګورو څه ناشنا دنیا یې پیدا کړې ده. هغه رب ته څه ګرانه نه دی چې دا بیا ختمه کړي او هغه رب ته دا څه ګرانه نه دی چې هغه دا ټول په یو موټي کې راتاو کړي. حدیث کې راځي چې الله سبحانه وتعالی به دا ونې په یو ګوته کې کړي او دا انسانان او مخلوق په بله ګوته کې او دا اوبه او دا خاوره په بله ګوته کې او ځمکې او اسمانونه او بیا به الله داسې وخوځوي وي انا الملک زه باچا یم چې شروع دنیا هغه باچایان ټول. امام بخاري اوس دې ته اشاره کوي. مخکې د شپېلۍ تذکره ذکر کړه ده د هغې سره دا خبره مناسب ده. د قیامت یو حال بیانوي چې د قیامت په حالاتو کې یو حال دا دی چې الله رب العزت به دا ځمکه په یو موټي کې راټوله کړي او د اسمانونه به د خپل لاس نه راتاو کړي. حدیث راوړی د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یقبض الله الارض. الله به دا ځمکه په یو موټي کې راونیسي. ویطوي السماء بیمینه او د اسمانونه به د خپل ښی لاس نه راتاو کړي. ثم یقول انا الملک. بیا به الله وایي زه باچا یم. این ملوک الارض. هغه د ځمکې هغه باچایان چی شو؟ د ځمکې باچایان الله وایي چی شو چې غټې غټې دعوې کولې او ځکه د ځمکې چې څومره باچایان دي دې ټولو باچایي عارضي ده. موږ په خپلو سترګو لیدلي څومره باچایان تللي دي
او په خاورو کې پراته دي چې د هغوی هم یو وخت کې یو نوم او ډېر باچایان هم پکې داسې لیدلي ډېر وزیر اعظمان هم داسې لیدلي دي چې هغوی په یو وخت کې په یو غټه کرسۍ باندې ناست وو اوس د عوامو په منځ کې ګرځي را ګرځي څوک یې به څه کې حسابه یې نه بلکې که تاسو لیدلي بعض ملکونو کې او زموږ په دې ملک کې هم داسې شوي دي چې یو سړی وزیر اعظم دی او د هغه غټه روره دبدبه ده او رعب دی او کت او بر او ټول خلک ورته کیني پاسي او بیا وزیر اعظمۍ نه ختم شو بعضو ټیمونو کې به خلکو د پیزارو ګزار کړی دیم یو وخت کې طاقت و زور و نن د پیزار ګزار په هغه باندې کي نو د دنیا دا باچایي دا ټوله وختي طور باچایي د دې مخلوقاتو ده که زما او تا سره څه ځمکه ده څه جیداد دی موږ یې باچایان یو موږ یې مشران یو دا هم وختي طور ده یو څو ورځې بعد دا زموږ نه پاتې ده همیشه باچایي مطلق باچایي هغه د رب العالمین دی چې هیڅ نه و الله و هیڅ نه و الله و او بیا الله د هر څه پیدا کړو د هر څه د هغه دي ولله میراث السماوات والارض او بیا میراث هم چاته پاتې دی ټول الله ته پاتې دی الله و سنو او د هر څه به ختم شي الله به الله به نو د هر څه پاتې کېدونکي هغه ته دي نو هغه بادشاه رب هغه طاقتور رب د ځمکې او اسمانونو د هر څه به داسې وخوځي این ملوک الدنیا دنیا هغه بادشاهان چې شو هغه ټې ګټې خبرې به یې کولې هغه چې وي چې دنیا په موږ ودانه د هغه چې شو د زور خبرې چې به یې کولې هغه چې شو او ځکه یې روایت کې راځي چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي او دا خلک ټول مړه شي ختم شي نو صرف به الله او اسرافیل علیه السلام وي نو بیا به الله تپوس وکړي وایي څوک شتي هغه به ورته یا الله ستا دا کمزوری بنده دی او تاسو یې بیا به الله امر وکړي نو اسرافیل علیه السلام به مړ شي هغه شپېلۍ والا به مړ شي نو بیا به الله آواز وکړي لمن الملک اليوم نن ورځ باچایي د چا ده وایي أين ملوك الدنيا أين أبناء الملوك أين الجبابرة چی شو هغه باچایان چی شو د باچایانو هغه اولاد چی شو هغه زورور هغه متکبر خلک د هغوی هغه زور چی شو د هغوی هغه اولاد چی شو هغوی په خپله چی شو هېڅوک به د اواز ورکولو نه نو الله به په خپله ځان له جواب ورکړي لله الواحد القهار نن باچایي یک یوازې د زورور الله ده نور د هېچ چا سره به باچایي نه د هغې نه بعد حدیث یې راوړی دا ډېر ناشنا حدیث دی او ما ته ښکاري چې ما تېر شوي جمعې په ورځ باندې بیان کړی او موږ چې کله دا خبره بیانوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ځایونو کې خاندلي دي د حدیث کې ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة دا ځمکه به د قیامت په ورځ داسې شي لکه یوه روټۍ یوه ډوډۍ یتکفؤها الجبار بیده الله هغه جبار ذات به په خپل لاس اړی راړی کما یکفؤ احدکم خبزته فی السفر لکه څنګه چې یو سړی تاسو کې لګیایي په سفر کې ځان له په تنور کې ډوډۍ اړی راړی نو دغه شان به رب العالمین دا ځمکه اړی راړی او الله قادر دی په هر څه باندې وما ذلك علی الله بعزیز او دا الله ته څه ګرانه نه ده نزلا لأهل الجنة او بیا به په دقې روټۍ سره الله د جنتیانو میلمستیا کوي فأتى رجل من اليهود په یهودو کې یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم اے ابو القاسم صلی الله علیه وسلم رحمان دی پتا باندې برکتونه راووري الا اخبرك بنزول اهل الجنه يوم القيامه د قیامت په ورځ د جنتیانو میلمستیا درته ونه ښیم چې الله به هغوی له څه ورکوي یعنی د تورات نه یهودی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیان که کنه زه وی تکون الارض خبزة واحده
دا ځمکه به الله ټوله یوه ډوډۍ کي، ختمه به شي دا ځمکه، دې په ځای باندې بله ځمکه وي. یوم تبدل الارض غیر الارض، دا ځمکه به بدله شي، د دې په ځای باندې یوه بله ځمکه راشي، اواره ځمکه، لا ترى فيها عوجا ولا امتا. ځمکه به داسې اواره وي که نه چې په دې کې به څه جوړوالی یا دنګوالی، دا ځای لوړ دی، دا دنګ دی، دا چیت دی، دا جوړ دی، دا قصې به پکې نه وي. نوې ځمکه صفا. اگر که دې مسله کې د علماء اختلاف دی، بعض علماء وایي چې دا ځمکه به دقې صفات پې بدل شي که نه، دقه ځمکه به ټوله بدلی شي. ښکاري خو د نصوصو له داسې چې دا ځمکه به ټوله الله بدلوي، او کوم رب چې دا ځمکه اول پرې پیدا کړې ده نو هغه ته بدلول څه ګران خو نه دي، یا د اسمانونه یې پیدا کړي دي نو هغه ته بدلول څه ګران خو نه دي. او دا فایده چې کله الله دا ځمکه بدلوي دا خلک به کوم ځای کي. نو یو روایت کې داسې راغلي دي چې دا خلک به په هغه ټیم کې په یو تیاره کې د پل صراط نه مخکې، یعنې پل صراط ته به نږدې الله رب العزت به تیاره راولي په دې مخلوق باندې، په هغه تیاره کې به دا خلک کي او دا ځمکه به بدله شي. نو دا دغه روایت کې دې مسلې جواب شته الحمدلله. کله چې یهودي دا خبره وکړه، یعنی یهودي دا خبره کوله، وی ځمکه به څه شي، یوه روټۍ شي د قیامت په ورځ. وی فنظر النبي صلی الله علیه وسلم الینا، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وکتو. ابو سعید الخدري وی ثم ضحك حتى بدت نواجذه، او به یې وخندل تر دې چې غاښونه یې ښکاره شو. یعنې مطلب اشاره دی چې هغه ما چېرته کړې وه. خوشحاله شي سړی که یعنې خبره تصدیق ښه ډېر شو چې دا خبره ګوره تورات کې هم شتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه نوي نه ده کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کوم رب بیان کړی ده وما قرب موسی علیه السلام ته بیان کړی و، نو هغه یهودي هم دا خبره وکړه. بیا هغه دا ووي الا اخبرک بإدامهم، وی د جنتیانو انګولی او سالن د هغې په باره کې راته ونه وایم. قال وی ادامهم بالام ونون، د هغوی انګولی به بالامي او نون به ما ذکر کړی. بالام او نون څه ته وایي؟ نون مئی ته وایي او بالام څه ته وایي؟ ته وایي. نه دلته صرف بالام او نون دی، مخکې خبره لا نه ده شوې، بیا وروسته راځي روایت کې. قالوا وما هذا، صحابه کرام یا رسول الله نون خو معلوم دی چې نون مئی ته ویل کېږي، خو بالام وی بالام ثور غوی ته وایي. دا ګوره د جنتیانو میلمستیا ده چې دا به د رحمان د طرف نه کېږي. د دې نه بعد که بیا جنتیان څه خوري د هغوی خپل دغه دی، خو اولنۍ میلمستیا به تعالی څوک کوي؟ هغه به الله کوي. الله دې زموږ ټولو نصیب کړي. نو دا د الله د طرف نه میلمستیا ده. بالام ونون یأکل من زائدة کبیدهما 70,000. بیا د دې غوایي او د دې مهي دا اینه چې ده دې سره یې وړه غونته کې ټوکړی د چربۍ په شکل کې، او بعض خلک ورته جګر بچی هم وایي، دقه اینې سره جوخت دی. داسې ناشنا اینه به پې الله خوري چې صرف دغه ټوکړه ده د اینې سره چې دا وړه غونته کې دا به یوازې 8000 کسان خوري، 8000 کسان به دا خوري. دا میلمستیا ده نزلا من غفور الرحیم، میلمستیا ده د مهربان رب د طرف نه د جنتیانو لپاره. د حدیث دې دپاره ذکر کو. باب عنوان څه دی؟ مسله څه روانه ده؟ الله به دا ځمکه یو موټي کې راټوله کړي. نو دلته دا حدیث راوړو، څه مطلب شو؟ د دې حدیث او د دې باب څه مناسبت شو؟ یعنی ځمکه به یقبض الله الارض، الله به دا ځمکه یو موټي کې راونیسي. نو دلته وضاحت وکړو چې بیا به په لاس کې اړی راړی او د هغې نه به روټۍ جوړه کړي چې په هغې به میلمستیا کېږي د جنتیانو. دویم روایت یا دریم روایت په دې باب کې هغه دا دی
د سهل بن سعد رضی الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء د قیامت په ورځ چې به الله دا خلک په کومه ځمکه را جمع کوي که نه او حشر به پې کېږي او د حشر باره کې تفصیل پر روان درس کې روان دی دې پسې باب دی باب کیف الحشر دا خلک به الله ته څنګه مخامخ کېږي او په څه طریقه به دا خلک رواني د الله مخې له ټول تفصیل به راځي او ځمکه د محشر هغه کومه ده هغه د شام ځمکه ده د عوامو په منځ کې چې مشهوره ده چې دا د عرفات ځمکه ده نو دا بې دلیله خبره ده د ارض محشر چې ورته ویل کېږي چې خلک به پرې راجمع کړی کېږي هغه د شام ځمکه ده دا خلک چې کله الله ته مخامخ شي نو په داسې ځمکه به د دوی حشر کېږي هلته خو ځمکه بدله شوه که دا ځمکه به داسې تکه سپینه عفرا سروالي ته مایله عفرا چې تکه سپینې خو سروالی پکې وي که قرصة نقي لکه د صفا وړو ډوډۍ میده وړه د هغې نه چې روټۍ پخه کړي نو روټۍ څه تکه سپینې او سروالی پکې که نه سروالی پکې وي دغه شان به دا ځمکه رب العالمین بدله کړي تکه سپینه ځمکه به وي ورسره به پکې څه سروالی به وي دې سره دا باب ختم شو دا بل باب پر روان درس کې شروع کوو ځکه چې بیا تفصیلي ده او بیا کې حدیثونه هم ډېر دي خو ډېر ناشنا باب کیف الحشر څنګه به دا خلک الله ته راجمع کېږي ټولو ملګرو ته نصیحت ته دی وروڼو او خویندو ته چې دا ناشنا حالات په موتا باندې را روان دي نن یا سبا زما ستا تک دی د دنیا نه مخکې موږ سره حدیث تیر شو چې بانډچیان به راتلو پیغمبر ته به وي قیامت به کلی نو هغه به ورسې جواب ورکو که چېرته ماشوم به ناست نو پیغمبر ووایي که دې بوډاوالي ته ورسېدو په تاسو ټولو به قیامت راغلی د هغه قیامت نه مخکې موږ باندې قیامت بل د مرګ راغلی د مرګ هم یو قیامت دی نو موږ باندې دا سخت حالات را روان دي دا الله ته مخکې کېده دي الله ته ودرېده دي د حساب کتاب ورځ ده اعمالو ته کته دي موږ څه کړي دي څه نه دي کړي د هغې دپاره د زړه د کومې نه تاسو ته نصیحت دی چې تیاری وکړئ او خپل رسید کې څه جمع کوي خپل اکاونټ کې څه جمع کوي سړی چې کوشش کوي محنت کې هر څه زده کولی شي بل یو ملګري نه خبر شوم دلته موږ سره اکثر درسونه کې ناستي نن کې څه نه یې راغلی دې طرف ته ناستي او خو دا هم نه چې یعنی داسې مدرسو کې پاتې شوی جامعاتو دلته درسونه کې ورته الله هدایت وکړو نو بلو داسې خبرو کې دغه راغی نو څلور سپارې مې یادې کړي دواګانې راته کوو چې مخکې پوره کړه سره د دې چې ښه کاروبار کوي او ښه مصروفه کاروبار یې دی ښه مصروفه کاروبار او هغه وی ما څلور سپارې یادې کړي چې که چېرته م الله دې دلاسې وبخي او نور یې مخکې یادوم لګي نو څه محنت وکړي کوشش وکړي په دې یوازې کار نه کېږي ته صرف مانځه ته پراته یې او د هغه مونځ حال هم ما ته معلوم دی او تاسو ته معلوم دی چې په هغه مانځه کې زموږ څومره خشوع ده او څومره عاجزي ده او څومره ژړا ده او څومره په شوق سره کوو هغه هم موږ ته پته ده نو څه وکړئ د آخرت دپاره مخکې دې نه چې بیا هلته ارمانونه کوو الله سبحانه وتعالی موږ باندې هغه حالات اسان کړي او الله سبحانه وتعالی موږ د دنیا او د آخرت د سختونه په امن او امان کې ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.